سلامونه ونکیلی راځو نن موږ د ام اس اکسس په اړه باندې څه خبره کوو. زه تاسو ټولو ته د ام اس اکسس د یوې ورځنیزې ویډیو لپاره ښه راغلاست وایم. راځو نن موږ د ډي بي ام اس په اړه باندې څه خبره کوو. آیا ډي بي ام اس څه ده او ډي بي ام اس کار څه ده؟ له ډي بي ام اس کې دننه کم سافټویرونه راځي. راځو وایو مخکې له مخکې ډي بي ام اس پیژنو. ډي بي ام اس یو مخفف ده، یعنی یو شارټ فارم ده د لانګ فارم. راځو ډي یعنی ډیټا. اوس راځو ډیټا څه ته وایي؟ ډیټا په ډیرو شکلو کې سته، ډیر قسمونه دي د ډیټا. که ډیټا د فایل په شکل کې، د ډاکومنټ په شکل کې، د پکچر په شکل کې، یعنی ډیر قسمه شکلونه راځي او ډیر قسمونه کې راځي، یعنی د هر یو ته ډیټا وایي. آیا ډیټا د یو ورډ سراسي هم دیته ډیټا ویل کیږي. او بی مین بیس. اوس ډیټا بیس څه ته وایي؟ اوس فرض که موږ چیرې راسو، زه راځم ام اس اکسس خلاصوم. تاسو کتلی سئ چې دلته ما ام اس اکسس خلاص کړ. دلته که موږ نوشته کو نوم، زه راځم نوم نوشته کوم، سالم نوم نوشته کوي، یعنی د اخرنی نوم یعنی کمپنی دا رقم مې ټول نوشته کو. اوس یعنی دا یو څه ما نوشته کوي، دې ته ډیټا وایي. اوس که زه راسم دلته لاندې بل نوم نوشته کم یا د بل څوک راځي هغه خپل معلومات راکوي او زه دغه معلومات دلته له ځان سره ثبتوم، نو چې دوسې دا ډیټا بیس یعنی سیم ټو سیم هغه معلومات، یعنی که په دغو لیکو کې تاسو ووینئ دا یو کس سو، دا معلومات سو، دا بل کس سو، دا معلومات سو، یعنی معلومات یې یو د سره. که څه هم کسان جلا دي خو معلومات یې یو ده. دغه رقم چې مخته راځي تر یوه څه زیات سي هغه بیا ډیټا بیس سي، 3 سي، 4 سي، دغه رقم ځان ورته دا یعنی ټول داسې ډیټا بیس ویل کیږي. اوس راځو ام. ام په معنا د منیجمنت ده او اس ده هغه تاسو ټول ته معلومه ده سیستم، یعنی ټي بي ام اس سیستم. نو ام اس اکسس هم یو داسې ټي بي ام اس ده، یعنی ډیټا بیس منیجمنت سیستم. نو اوس راځو د ام اس اکسس د سهولات یا د ده په داسې موږ ته کمې فایدې راکوي، یعنې داسې موږ کومه فایده اخیستلی سو، یا دی کوم خدمت موږ ته کوي، یا د ده هغه صفتونه یا د ده په اړه لنډ هغه کې وایي معلومات، نو هغه وایو. د ده اول پوینټ ده سمپل ډیټابیس، یعنی سمپل، یعنی د یو سمپل په شکل باندې د موږ ته ډیټابیسونه ایښي، له هغه موږ اخذ کولی شو. دویم پوینټ ډیټابیس ټمپلیټس، یعنی جوړ شوي ټمپلیټونه هلته په ام اس اکسس کې پراته وي، هغه دی لري. نو راځو ګورو، زه دلته راځم ام اس اکسس خلاصوم. تاسو کتلی سئ چې ما ام اس اکسس خلاص کړ او دلته راځو په فایل مینیو ته. زه په فایل باندې کلیک کوم، له فایله بعده زه راځم نیو ته. په نیو چې کله زه کلیک کوم راځو، که دلته چیرې تاسې د کاروبار په اړه، د بزنس په اړه وغواړئ، د انډسټري لیست، پرسنل کانټیکټس، یعنی په هره باره که تاسې یو ټمپلیټ غواړئ په هغه باندې تاسو کلیک کولی شئ. نو راځو زه په بزنس باندې کلیک کوم. تاسو کتلی سئ چې دلته به ما ته ټمپلیټونه راواړي، مګر د تاسو کمپیوټر به له نیټ سره وصل وي. که چیرې دلته تاسو کتلی سئ د ما کمپیوټر له نیټ سره وصل ده، که چیرې د تاسو کمپیوټر له نیټ سره وصل نه وي، تاسو ته دغه ټمپلیټونه نه راړئ. دلته تاسو کتلی سئ چې دغه ټمپلیټونه ما ته راواړول او له دغسې زه کار اخیستلی سم او خلاصولی سم، مخته نور چینجینګ یې کولی سم. نو راځو بیرته شاته. د شاته تګ لپاره دلته تاسو دغه یو ایرو نشان لیدلی سئ، په دې باندې زه کلیک کوم. تاسو کتلی سئ زه بیرته. نو راځو دلته دا یو بل ګورو سی ویزارډ، یعنی راځو دلته اکسس ته. که چیرې موږ کریټ ته راسو، په دې کې کیوري ویزارډ یعنی فارم ویزارډ، ټیبل ویزارډ، یعنی دا کوم سهولت چې دي دا هم په دې کې شته. او بل د ده کوم هغه د انسان سر باندې خلاصېږي، یعنی دی داسې ډېر ښه سافټویر ده چې د هر انسان ډېر په اساني باندې سر خلاصېږي چې دا ټیبل له دې ټیبل سره کنیکټ ده، یعنی د دې فایل ډیټا دې فایل ته او د هغه فایل ډیټا هغه فایل ته شیریږي. نو دا هم د ام اس اکسس یو سهولت ده چې موږ ته راکول کېږي. او بل څه د مایکروسافټ افیس انټیګریشن،
یعنی کچیر موږ غواړو چې د ام اس اکسس فایل له اکسل سره له ورډ سره یا له پاور پوینټ سره یا له نورو داسې مختلفو هغو سره کوم موږ غواړو چې دی ورسره لینک موږ کولی شو چې ورسره لینک یې کړو. راځو لاندې. او بل په دې کې څه ده اس کیو ایل لینګویج یعنی structure query language دا دی سپورټوي. او بل تر ټولو مهمه خبره ده چې ډوپلیکیټ ډیټا یعنی دی په یو قسم ډوپلیکیټ ډیټا دی نه پرېږدي. او دغه سهولت یعنی دغه اپشن چې ده دا یو ډېر د کار اپشن ده په ډیټابیس کې دا یو ډېر غټ رول لري. او بل نور درې څلور دا خو هغه معمولی شان دي یعنی سټورس یا شورټس یا انالایز هم دغه تیر ویډیو کې هم ما دغه ډسکس کړی نو ان شاء الله تعالی مخکې ویډیو کې به په ام اس اکسس باندې موږ تاسو عملی کار شروع کوو.